یو سړي د بیت الله طواف کو، یو ښځه وه هغې هم طواف کو. نو دې زمانه کې قرش ډېر دی، هغه زمانه کې خو دومره رش نو. دې سړي ته دا ښځه ډېره زیاته مطمئنه ښکارېده چې دا خو ډېره عجیبه ښځه ده او بالکل په دې ډول څه غم او درد او تکلیف جوړ نه دی تېر شوی، ځکه ډېره په اطمینان لګیا ده او طوافونه کوي. نظر پرې ولګېد په دې ښځه، دې سړي دې ښځې نه تپوس وکړه، خورې خفه کېږم او تپوس ته نه کوم، لکه چې په ژوند کې دې چاته غم نه لیدلی. ډېر په اطمینان طواف کې ډېر د انداز نه معلومېږي لکه چې ډېره ښه مطمئنه او ډېره پرسکون او خوشحاله. ای سړي وایي که زما د غم نه خبر شو ژوند به تېر نه کې. ته خو ډېره مطمئن یې. وایي حکم څه په تا چې ته غم زما ذهن کې به نه تېر شوی. وایي ښه زما د غم یو داستان وره. دا لوی اختروز و او خاوند به قرباني وکړه، ګډه اعلان کړه چې قرباني یې څنګه وکړه، زما بچي واړه ماشومان بچي، هغه خاوند مې غوښه راوړه، هغه ما پاکه کړه او په کټوۍ کې مې واچوله، اور مې ورپسې بل کړم. هغه دوه بچي دي ماشومانه، یو بل ته وایي راځه که نه چې پلار مې څنګه قرباني وکړي چې مونږ هم داسې وکړو. چاړه یې راواخېسته، یو زوی مې خو نه پوهېږي، بل ورته سملاسته. اجي سنگ سملاسته د چاړه په مری راښکله چې کړې یې ورکړه، مری وله پرې کړه. غېږ کې زما بل بچی دی غېږ کې، چې مې وکتل نو ماشوم مې په وینو کې تلقېږي، وینې ترې روانې دي بیږي. اوه دا څه وشو؟ هغه بچی مې په زک په ځمکه کېښوده، هغه ماشوم نه خو ساه لاړه، مری مکمل پرې شوې ده، تېره چاړه ده. هغه بل چې کم چاړه وه سره ده ویارېد، منډه وایي. هغه پسې مې منډه کړې چې بچي ودرېږه چې یو خو هسې مړ شو، هسې نه درز وخوري چاړه دکې لاړه نه شي. خاوند مې دی او یو بل زوی مې دی، دواړه ورپسې دي چې ای بچي ودرېږه څه درته نه وایو، ودرېږه څه درته نه وایو، ودرېږه څه درته نه وایو. خو ماشوم خو د غلي علاقه د غر ته وختو او چاړه ورسره ده، منډې وایي چې اوس هغوی یارېږي چې دا رونړغړېږي، دا چاړه پکې لاړه نه شي. یو زوی ماشوم بچی ورپسې بل هم روان دی او هغه هم روان دی. تاسو مقصې وشوه چې د غر نه راورغړېده، چاړه په خېټه کې دي او د غر نه رارغړی چې مې خاوند وله ورغې هغلته مړ، چې غېږ کې راواغېست مړ دی، شرمخ راغی، هغه بل په خوله کې ونیو، هغه یوړو، دی خو لاړل. رامنډې مکې کور ته چې رالو، هغه ماشوم چې د غېږې نه مې کوز کړی هغه اور له ور روان و، په کټوۍ را پرېوته، هغه هلته ستی شو. څلور بچي په یو وخت باندې هېڅ ختم، کور لاړ ختم. اوس وایه که نه ته ماته وې نو ته خو ډېر پرسکون یې. وی راکړې چوک الله، واغېستل چا الله، خیر و خلاص. څوک هم څه بل علاج شته؟ ماله دې پرې خدای اجر او صبر راکړي. زمانونو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کې هم راتلی شي. مال د چا نه لاړ، یو بزرګ د مالک ابن دینار غالبا رحمه الله، چا ورته وی یو نوکر وله راغی، وی غل راغی و نیم مال یې د نه غونډ یوړو، وی الحمدلله، بیا وی الحمدلله، بیا وی الحمدلله. نو چا ورته وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزي دی وکړه. سنت خو دې ته وایي چې د چا نه غم راشي تکلیف راشي دی به انا لله وایي، انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله خو د خوشحالۍ په موقع ویلې کېږي، یو نعمت خدای درکړي و الحمدلله وي، دا خبره ټیک ده. خو ما الحمدلله په دې ونه وي چې د ما نه مال لاړ. ما دې ګوره بزرګان او نیکان خو داسې وي، ما دې خپل زړه ته وکتل، زړه ته مې وکتل چې زما زړه مطمئن دی که نه دی. نو زړه مې دې وخت کې مطمئن و، زړه مې راته وي چې مه خفه کېږه، نیم مال تللی دی نیم شته، که ټول تللی وي نو بیا به مې څه کول، سوال به مې کو، په چا نه به مې غوښتنه کوله، نو نیم تللی دی نیم شته، په دې مې ګزاره کېږي. نو زړه مې پرې مطمئن و، نو دا زړه په هغې اطمینان، د زړه په خوشحالۍ مې وی الحمدلله. وی بیا مې زړه ته وکتل، نو زړه مې ما ته وی چې مه خفه کېږه، مال تللی دی ایمان نه دی تللی، ایمان شته. مال لاړ، مالونه خو بیا هم پیدا کېږي، المال غاد ورایح الهی کې راځي، دا خو سبا ځي او ماښام راځي او ماښام ځي او سبا راځي. مال لاړ، ایمان شته، نو دوباره مې وی الحمدلله. وګوره درېیمې خبرې ته وګوره، وی چې بیا مې زړه ته وکتل، نو زړه مې راته څه وایي شکر وباسه چې تا د چا غلا نه ده کړې، ستا وشوه. کله دې غل په دې ته وې او پردې کنډر دې کو، بیا به دې څه کول. نو دا درې څیزونو باندې مې زړه مطمئن او خوشحاله، نو ما ځکه وایي چې الحمدلله.
ما لاړ نو ته به چغې او فریاد به نه کې، صبر به کې. څپېړه چا درکړه چغې او فریاد به نه کې، صبر به کې. او تکلیف درته ورسېده نو صبر کوه. ان الله مع الصابرین. الله تعالی صبر والا سره مدد کوي. مدد دا دی که نه زړه دې مطمئن کي. مدد دا چې کوم شی درنه لاړ نو درله به یې درکي. صبر کوه. نن خو چې بل مسلمان چا سره زیاتي وکړي دوی وي یوه راکړه زه به 10 ورکوم، هغه 2 څپېړې راکړي زه به 10 څپېړې ورکوم. نه نه دا خو صبر نه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې د مشرکانو نه مایوس شو نو طایف ته لاړ. 3 سرداران دي د طایف 3. اوږده قصه ده، ما بل ځای کړې ده. یو سردار ته د دین دعوت ورکړه، د ایمان تبلیغ دی، دعوت الله دی. یو لی ورکړ، هغه څه ټوکې ټقالې وکړې په نبي علیه السلام پسې. بل سردار لی دعوت ورکړه، هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. 3م سردار و هغه لی دعوت ورکړه، هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. ملنډې یې ورپسې وکړه، ټوکې یې ورپورې وکړې. او یوازې ټوکې ټقالې نه، اعلان یې وکړه د طایف ماشومانو غلامانو ته، وی ورپسې چې په کاڼو یې ولې او چې کوم ځای نه راغلي چې هغه دی پورې وځغلوی. دا استهزاء عیاذا بالله ظاهر کې خو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان اقدس او د حضور پاک له الله چې څه ورکړي دي ماشاءالله، هغه شی به هغوی لګیا دي او په کاڼو باندې ولي. دې حتی د دواړو جهانو مبارک سردار ورسېده چې د مخ وجود نه وینې روانې دي، وینې روانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي، وی د قوم د طرف نه تا ته کوم سخت تکلیف رسېدلی دی؟ وی عایشې د طایف د سفر تکلیف. وی قسم دی که ما ته دا پته وه چې روان د کوم ځای نه یم اوس ځم کوم خوا، دومره تکلیف دی. او دغه وخت کې ملک الجبال راځي، د غرونو فرشته. دا اول فرشتې الله ته درخواست کوي، الله مدد نه کوي ته لغونې، دومره تکلیف تیریږي. او حضور پاک خو د مخلوق پې رحم و، د مخلوق مینه ده ورسره، د فرشتو مینه ده ورسره، الله مدد نه کوي. نو ما ته دې ووایي چې وکړم مدد که نه؟ الله مونږ له اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو. بلکل ورشئ وکړئ مدد، خو تپوس ترې اول وکړئ. که هغه د نه مدد غواړي نو ګوره د الله هر شي کې حکمت وي، که هغه مدد غواړي نو وکړئ ورسره مدد. نو راغی نبي علیه السلام له مله جبریل علیه السلام ورسره دی، وی ملک الجبال راغلی، د غرونو مقرره فرشته، او تا نه اجازت غواړي د الله په حکم، که ته ورته اجازت کوې. وی څه غواړي؟ وی دی وایي چې ما له دې اجازت راکړي، د طایف دا غرونه به اوچت کړم او د طایف د خلکو به د سرونه به یې کېده. رښتیا ووایه چې څوک چاله یو څپېړه مور کړنی خدای خبر، او وی ارمان دی نو په ګوتو به را نه شي نو فوراً خیرې شروع کړي، او خدای داسې که داسې که داسې که، ولې زړه کې جوش راځي که نه، انتقام راځي پړه کې. لیکن حضور پاک څه وایي؟ وی نه 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 ګوره دغه وخت کې وایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي، دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که ده. او بیا څه وایي؟ وی الله به د دې د نسل نه هغه خلک پیدا کړي چې هغوی خو به خدای ومني که نه، الله به یې ومني، ایمان به راوړي که نه. دا صبر او خیران کولی شي، دلته خیره ونه کړه نبي علیه السلام، لیکن که سړی تنګ شي نو د خیري اجازت هم پکې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې مونځ کو، ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، ولید دی، دا کافران ناست دي. او یاره څوک به لاړ شي چې د قصاب خانې نه یو لرې راوړي، یا سلا پیروان راوړي د اوښان. عقبه ابن ابي معیط سپېره بدبخته پاڅېد او یو ډک لرې، او یا دا پیروان چې ورته وایي دا د اوښې دی یې راوړه د وینو ډک. وی څه پې وکړم؟ وی نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې په سجده پرېوځي نو په دې شی وله کښېنه. څومره تکلیفات تېر کړي دي ها، په شی ورته هغه کېښود. عبدالله ابن مسعود وایي ارمان نو ارمان، وی هر څه مې کتل خو څه مې کولی نه شو، ارمان که مې طاقت وی نو. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چا خبر کړه ماشومې ته خو څوک غږ نه کوي، په منډه راغله، هغه شی یې د ملا مبارکې نه وغورځو، حضور پاک سر اوچت کړ، اللهم علیک بقریش، خدای دا قریش تباه کړي.
اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. خدای عتبه راونیسي، خدای شیبه راونیسي، خدای ولید راونیسي. خیر یې وکړه، خیر یې وکړه. خیره ډېره موده پس تقریبا 10-12 کاله پس الله قبول هغه وخت شوه او میدان ته اثر یې 12-10 کاله پس ښکاره شو. بدر کې خدای ټول مردار کړل. یو صحابي وي چې مې وکتل چې دا کم خلک دغه وخت کې علیه السلام پسې خنداګانې کړې وې او ملنډې او ټوکې ټقالې کړې وې، یو مې ولید چې بدر کې مردار پراته. خیره هم کولی شي، خو ښه دا نه ده چې خیره وکړې، ښه نه ده. کولی شي جواز شته، ښه دا ده چې مه کوه خیره، الله ته پرېږده. بدل خپل ته مه اخله، الله ته پرېږده چې الله ته بدل والي. تا به څه څپېړې، د خدای له څپېړې نه مضبوطه څپېړه بله نشته، خو صبر کوي الله که نه. مظلوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د خیرو نه او د فریاد نه د خدای په درباس کې تیز شی بل نشته. او الله څه وایي؟ وی لانصرنک ولو بعد حین، وی مدد به دې کوم که لږ ساعت پسې خیر دې پروا نشته، خو مدد به دې کوم. نو صبر کوه. خیره کولی شي جواز یې شته، مه کوه خیره. نو روایتو کې دا دي ښه دی، ښه دا نه ده چې وکړې، مه کوه خیره. نبی علیه السلام یو میاشت بیر معونه کې 80 کسان مسلمانان قاریان شهیدان شوي، یو میاشت یې خیر یې ورته کړي دي. او بیا الله حکم راولېږه مه کوه. احد کې خیره وکړه، الله حکم راولېږه مه کوه، مه کوه خیر. صبر کوه. زیاتې د سره څوک وکړي او دله څوک مسلمان جوړه کوي، دا مه وایه زه به دله ځم. دا موږ ډېر خلکو کې دا شی راشي، جګړه جوړه شي، کنځل جوړ شي، شک سپېړه جوړه شي، خیر دی، هېڅ خبره نشته.